بله ورځ د سوالاتو جواباتو په نشست کې سوال شوی و د دې خبرې متعلق چې د عرفات ته مبارکه ورځ را روانه ده او د دې روجې لوی فضیلت دی، نو دا روجه به موږ کله نیسو، په کم تاریخ به یې نیسو. نو د هغې بیا ما جواب کړی و، هغه جواب مختصر و د هغه وخت مطابق. نو بیا بعضو ملګرو چا دا ووایي چې موږ په دې خبره پوه شو، چا ووایي چې موږ پې ښه پوهه کړو، چا اعتراضات شروع کړو. نو زه دلته دا وضاحت وکړم د دې مسلې بیا تاسو ته. اولنی دا خبره یاد ساتئ چې دا مسله اختلافي ده د علماو په منځ کې، د پوخانه نن نه ده اختلافي شوي، او ادب د اختلاف زده کوي چې د علماو په منځ کې به اختلاف راځي، خو د هغې بیا یو ادب دی، یو طریقه ده. دا نه چې ته راولګو بیا بدې ردي او سپکې سپورې وایي او صرف خپله مسله په یو سړي باندې په زور مه چسپان کوه. یو سړی ستا دلایلو ته مطمئن شو، ډېره ښه ده، مطمئن نه شو هم ډېره ښه ده. ځکه ما اول ورځ هم دا خبره وکړه چې دا مسله اختلافي ده، موږ به خپله خبره واضحه کړو چې په کومه خبره باندې زما زړه مطمئن ده زه به هغه واضحه کړم. که پې ته مطمئن شوې، دلایلو باندې مطمئن وي، عمل پې کوه، مطمئن نه عمل مه کوه. نو دا ادب ولې زده کوي چې ګوره اختلافي مسایلو کې به د آدابو خیال ساتئ. په دې باندې ما یو پیر بیان هم کړی و الحمدلله چې د علماو په منځ کې اختلاف راشي نو موږ به څه کوو، د هغې خپل آداب دي. نو اول خو دا خبره یاد ساتئ چې دا مسله اختلافي ده. د عرفات د ورځې روژه د دې اجر هغه د چا نه څه پټ پناه نه دی. په صحیح مسلم کې حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. د عرفات د ورځې روژه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د الله نه مې امید دی چې د یو تیر شوی کال یو راتلونکی کال دی، 2 کالو ګناهونه پې الله بخي. نو بیا دلته غټ سوال دغه پیدا کېږي چې دا روژه به موږ کله نیسو. جواب د دې مسلې او وضاحت هغه دا دی چې اختلاف المطالع، اختلاف د مطالعو د اختلافي مسله ده چې آیا اختلاف د مطالعو دا معتبر دی او که نه. نو بعض علما دا وایي چې اختلاف د مطالعو معتبر دی، هر ملک والا علاقې والا رؤیت ته به ګوري، سپومۍ ته به ګوري، او یو به د بل پر رؤیت باندې لکه اوس یو ملک کې سپومۍ ولیدی شو، دې مطلب دا نه چې بل کې ولیدی شو، هغوی به ګوري. او بعض علما وایي نه چې یو ملک کې ولیدی شو بس دا دې شو لکه ټوله دنیا کې چې سپومۍ راښکاره شو. دا خو اختلافي مسله ده. نو د دې لاسه بیا دلته هم اختلاف پیدا شي د عرفات په دې ورځ کې چې آیا عرفات هغه ورځې ته وایي چې به کومه ورځ حجیان د عرفات په میدان ودرېږي، که نه عرفات 9 د ذوالحجې ته وایي. بعض علما وایي نه عرفات دغه دی کومه ورځ چې حجیان د عرفات په میدان ودرېږي. بعض وایي نه 9 د ذوالحجې عرفات دی، او زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې 9 د ذوالحجې د عرفات دی، 9 د ذوالحجې د عرفات دی. په دې باندې الحمدلله موږ سره دلایل دي. یو خو دا خبره یاد ساتئ چې اسلام سزي کې سختي په موږ نه جوړوي. الله سبحانه وتعالی موږ دپاره قسمه قسم اسانتیا پیدا کړې ده په شریعت کې او په دې دین باندې په عمل کولو کې. که چېرته شریعت دا مسله داسې کېږي چې عرفات هغه دی چې کله حجیان د عرفات په میدان ودرېږي، نو دا روجې نیول ډېر ګران و، ځکه چې پوخا خو دا ټلیفون او دا انټرنیټ او دا سفرونه او دا جهازونه او دا کښتۍ دا په دې طریقې سره خو نه وي. نو اوس به څه کوي، خلک به په میاشتو میاشتو سفر کوي د دې معلومولو دپاره چې حجیان په عرفات کې ولاړ دي او که نه. دا خو بیا مشقت پیدا شو. نو شریعت دا خبره اسانه کړه، وی حجیان پرېږده په عرفات کې ولاړ دي او که نه، خو ته دې ته وګوره
چې ستاسو په دې ځای کې که د میاشتې نهمه ورځ وي بس د عرفات شریعت خبره اسانه کړې ده او موږ یې ګرانوو چې نه جي دا دغې ته وایي دا خو اوس تا سره موبایل دی دا خو اوس تا سره ټلیفون دی ته یې میلاو کړي اوس ته ویډیوګانې ګوري زمونږ مشران چې کوم نیکونه وو د هغوی مشران دوی په څه طریقه باندې دا ورځ معلوموله خو په دغه طریقې سره معلوموله که نه چې هغه به میاشت حساب به یې کو میاشت چې به یې کله ولي د سپوږمۍ بس حساب به یې شروع کړو 1 2 3 4 5 6 7 8 چې اته ورځې به تېرې شي وایي سبا عرفات دغه طریقه ده او اوس هم دغه طریقه ده بله خبره دا ده ما دا دلیل ته اوس ذکر کړی مو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې وایي چې کان نبي صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا 9 ورځې د ذی الحجې ده دا به روژه نیوي دا 9 ورځې لسمه خو اختر ورځ د اختر په ورځ روژه نیول حرام دي هلته د وضاحت ټیم موږ سره نه و استدلال د دې روایت نه هغه داسې دی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي 9 ورځې روژه نیول 9 دا 9 به د کوم ځای نه شمارلې سوال دا دی چې 9 به د کوم ځای نه شمارلې خو د میاشتې د اول نه به یې شمارلې که نه چې کله به سپوږمۍ ولیده په مدینه کې چېرې سپوږمۍ هغه دی راوخته د ذیالحجې میاشت شروع شوه نو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 به عرفات دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کسان لېږل چې تاسو لاړ شئ وګورئ چې عرفات کې خلک ولاړ دي او که نه دي ولاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د میاشتې نه حساب شروع کړو چې میاشت به ولیده حساب به یې شروع کړو دا معنی دی چې کان یصوم 9 ذی الحجه او د دې نه دا استدلال کیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دغه 9 تاریخ روژه نیوه 9 تاریخ باندې دې حدیث نه داسې استدلال کیږي چې کله به کې سړی سوچ وکړي دغه چې میاشت حساب به هغه د کمې ورځې نه کوو د اولنۍ ورځې نه به یې کوو دغې ته به 9 راورسېده نو په 9 به یې روژه ونیوه دې ته به نه کتو چې عرفات کې خلک په عرفات په میدان ولاړ دي او که نه دي ولاړ بل سوال د دغه خلکو نه دا دی کوم چې دا وایي چې نه عرفات هغه دی چې موږ به سعودي عرب ته ګورو چې حاجیان کله په عرفات کې ولاړ وي دا به عرفات زما یو سوال دی دوی نه ساده سوال اوس بعض ملکونه داسې دي چې په هغې کې شپی او په سعودي عرب کې ورځي و دا کوم خلک چې د عرفات په میدان ولاړ دي د ورځې او په نورو ملکونو کې شپه ده اوس هغوی به روژې څنګه نیسي که داسې ووایي چې دا روژه د دې وقوف سره تعلق ساتي او د حاجیانو د ودرېدو سره نو دلته خو حاجیان ولاړ دي او خلک هلته وده پراته دي شپه ده نو څنګه به دوی دا روژې نیسي بل سوال دا دی اوس بعض ملکونه داسې دي چې هغوی سپوږمۍ د سعودي عرب نه مخکې ویني یو ورځ مخکې ترې ویني نو کومو ملکونو کې چې د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې سپوږمۍ ولیدی شوه د عرفات په ورځ په کوم ورځ چې حاجیان ودرېږي په دې میدان باندې په هغه ورځ د هغوی اختر وي نو د اختر په ورځ ولې روژه نیول جایز دي څه واضح حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړې ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړې ده په دې اخترونو به یو ورځ اولنۍ اختر ورځ د عید الفطر او د عید الاضحى دې نه منع راغلی چې دې به روژې نه نیسي نو دا خلک به څه چل کوي د کومو خلکو چې سپوږمۍ د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې لیدلې ده نو ځکه زمونږ خبره هغه دا ده او زمونږ په زړه مطمئن دی الحمدلله چې عرفات ورځ هغه ده چې هغې ته 9 تاریخ ویلی کېږي 9 تاریخ نه د عرفات ورځ ده که ستا ملک سپوږمۍ د سعودي عرب نه مخکې لیدلی او که د سعودي عرب نه بعد یې لیدلی بل دا چې الله موږ ته په یو ځای کې نه دي ویلي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې تاسو په سپوږمۍ کې د سعودي عرب تابعداري کوئ کوم ځای کې دا راغلي دي دا کوم مولیان چې دا وایي چې په یو ځای کې سپوږمۍ ولیدی شوه دا په ټوله دنیا کې ولیدی شوه نو بیا سعودي عرب ته ولې انتظار کوي دا کوم ملکونه چې د سعودي عرب نه مخکې سپوږمۍ ویني د دوی په دې خبره ولې اعتبار نه کوي که چېرته خبره داسې شي چې په یو ځای کې سپوږمۍ ولیدی شوه ټوله دنیا کې راښکاره شوه وایي صحیح شوه ځه دا کوم ملکونه چې سعودي عرب نه مخکې سپوږمۍ ویني د دوی سره ولې نه یو ځای کېږي صرف د سعودي عرب ته انتظار په کوم دلیل دی په کوم دلیل باندې سعودي عرب سپوږمۍ ته انتظار دی نو زمونږ الحمدلله په دې مسله زړه مطمئن دی چې 9 د ذیالحجې د عرفات ورځ ده او سړی زه په کومه ورځ ونیسم اوس که داسې چې یو ملک حکومت اعلان وکړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته خبره ټوله سپومۍ سره تړلی شوې چې سپومۍ ولیده روژه کوي سپومۍ ولیده اختر کوي خبره د سپومۍ ده او بل حدیث کې دا راځي چې خلک روژه کوي تاسو روژه کوي چې خلک اختر کوي تاسو اختر کوي یعنې اختلافات به نه پیدا کوئ اوس په یو ملک کې حکومت اعلان وکړو چې میاشت ولیدی شوه بس د هغوی سره حساب کوه که چېرته هغوی ویلي چې موږ د سعودي عرب سره یو ځای میاشت ولیده نو بس بیا چې کومه ورځ د حاجیانو د عرفات ته ودرېدو ده ته ورسره هم روژه کوه او که داسې لکه څنګه چې پاکستان کې دې کال اعلان شوی دی چې یو ورځ لیټ لیدلې ده نو بیا د دوی د عرفات روژه هغه د جمعې په ورځ راځي د جمعې په ورځ او د هفتې په ورځ به اختر بعض به دلته قصې شروع کړي وایي د جذباتو نه کار واخلي که نه د یو نه مولا لګوي صرف بیانونه او تقریرونه کوي د منبر څه مو خوځوي دا داسې و دا داسې و دا حکومت داسې و دا بریلیان و دا به ګوره بریلیان هم روجې نیسي صحیح ده چې زموږ هغوی سره په عقیده کې اختلاف دی خو هغوی هم روجې نیسي هغوی هم عبادتونه کوي هغوی هم حجونه کوي د عبادتونه هغوی هم کوي لکه زموږ روجې بربادي خپل هم بربادي چې کله یې حکومت اعلان وکړو چې اختر دی روژه ده بوزه ده عوام به پې عمل کوي چې اختلاف نه جوړېږي او که دې حکومت چېرته دوکه ورکړي نو د الله په مخ کې ذموار دي او د عوامو روژه صحیح ده دا د جذباتو خبرې نه دي لکه اوس بس څه وایي اوس نن سبا دا طریقه راوتله سپومۍ له به تصویر باسي وایي دا د یوې ورځې ده زم د مولیان دا خبرې کوي مولیان واضحه حدیث دی واضحه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قیامت ته به نږدې میاشت ده او سپومۍ دا به غټه شي وبه پړسېږي نو داسې به ښکاري هغه به یي د یوې شپې او ښکاري به د دوو و دا حدیث واضحه دی چې قیامت ته به نږدې میاشتې غټې شي نو په مخه میاشت ته کته سپومۍ ته کته دا چې او کله داسې وکړي یو کس تصویر نشر کړي پته هم نه لګي چې د کوم ځای نه یې ویستی دی او دا بل د هغه په تقلید کې لګي تصویر نشر کوي مخکې وګوره وایي سپومۍ چرګان هم ولیده نو دې خبرو نه ځان لرې ساتئ په اخره کې هم د کوی یم چې څوک د چا په دلایلو مطمئنې عمل دې پې کوي خو ما د خپلې خبرې وضاحت بیا هم وکړو او دا زه د چا په تقلید کې دا خبره نه کوم نه تعصب دلاسه الحمدلله په دې کې ما خپله چې کومه مطالعه ده هغه مې کړې ده او دلایلو کې کوم سوچ ما کړی دی نو الله زما زړه ته دا خبره اچولې ده والعلم عند الله الله دې موږ پوه کړي په حق لار باندې او په قرآن او حدیث باندې په صحیح معنو سره دې الله موږ پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين